بیا د کې دویمه ډله ده په همدې کړیو کې، نه پوهېږم دا همدوی سره یو ځای دی که نه دی، خو دوی پیسې هم ورکوي او خلک ته پیسې هم ورکړي دوامداره فعالیت وکړي. یعنې زه ثبوتونه لرم که ضرورت سړی بیا هغه پبلش کړي. دویم کړی هغه دا وایي چې ټیک ټاک کې بار بار راځي چې موږ ته پلانکۍ د حساب راکړي، بیسانکۍ د حساب راکړي. په دواړو سترګو ولې نه ورور؟ د ملت دا حق دی چې د هر یو کس یو خیریه یو پبلیک ارګنایزیشن مخکې وړي، هغه به ملت ته حساب ورکوي. لیکن د حساب هم یو طریقه ده. طریقې څه شی دي؟ یو طریقه دا چې ورو موږ عدلي وزارت ته حساب ورکوو، تاسو لاړ شئ عدلي مخلي، هر سړی د یو نشته. دویم طریقه دا ده چې ته زموږ ویب سایټ ته لاړ شي، مثلا موږ یو کې ثبت یو کې چیریټي کمیشن ته لاړ شي، ویب سایټونو کې ټول معلومات شته دي، لاړ شه ټول حساب واخله، مشکل نه دی. دریمه طریقه دا ده چې ته دا کوم کس چې دا خیریه بنیاد مخ ته وړي دا راوغواړي، یا ورسره مثلا لایف کې خبرې وکړي، یا ورسره مثلا ته لاړ شي فزیکي خبرې وکړي. لیکن ته باید ادرس نه خبرې وکړي. هغه ادرس څه شی دی؟ زه په دې وایم، زه هر چا سره لایف کې خبرې کوم، هر چا ته تیار یم چې هر رقم پوښتنې جواب کوم، نه د قمر بلکې زما د ټولو ارګانونو، زه تقریبا 8 ارګانونه مخکې وړم، د ټولو جواب کوم یم. متوجه؟ هغه زما شرطونه څه دي؟ که ته راځه مثال به قمر درکم، که ته مانه قمر نه حساب غواړې په دواړو سترګو ولې نه ورو؟ دا ستا حق دی. زما شرطونه څه دي؟ یو دا، تا به قمر ته په دې تیرو 10 کلو کې یا د قمر سټارټ نه هر وخت کې وای اقلا $10 کومک کړی وي، اقلا هغه رسید ښکاره کړه دا ما کومک کړی، اوس ماته حساب راکړه. یو دا دې نه کړي پروا نه کوي، ته د ولس بحث کوي چې ولس حساب غواړي، هېڅ مشکل نه دی. ته اقلا د 100 افغانانو راټولې کړه، مشکل نه دی، چا چې کومک کړی دی، نه فقط قمر سره چې هر یو خیري نهاد سره کومک کړی دی، د هغوی نمونه، تذکیري نمبر او امضاګانې دا پبلش کړه چې د 100 افغانانو د کومکونه دي، دوی حساب غواړي. دریم دا چې ته یو عالم، یو کس چې ملت په باور لري، متوجه که نه؟ یو څوک چې ملت په خبره، په عدل، په انصاف، په علمیت باور لري، یا که ډاکټر دی که انجینر دی، هر څوک دی چې عوام په باور لري، یو صالح انساني، دا دواړه هم تاته پکار نه دي، دا هم کافي دي. لیکن که ته فقط دې دپاره چې ټیک ټاک ویوز واخلي، دې دپاره چې لږ د فار یو پیج ته راشي، دې دپاره تا ته لږ زره مطرح شي او همدغه یو کارت استفاده کوي چې ملت حساب غواړي او ټول معلومات دې غلط دي. ما یو ویډیو کتله په همدې بحث کوي چې خیریه بنسټونه حساب ورکړي، 5 پوینټونه ورکړو، 5 مڼې غلط وو. زه حاضر یم څوک چې راسره لایف کوي اهلا وسهلا، دا نه شپه سبا هر کله ته چې وایې، ته چې شرطونه لرې زم لرم.